رحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اکبر علی خان یوسف زه یم د خپل یوټیوب چینل د پښتنو خوږو ملګرو سره مخامخ یم. یو کوشش مې شروع کړی دی، په هغې کې یو غزل د سره شریکوم د ډیر محترم خوږ ملګري، ډیر ښه شاعر دی د پښتو، د روزمین خان غازي یوسفزی صاحب، کوم چې د باشکټې کلي سره تعلق ساتي او زمونږ ډېر خوږ ملګری دی، ډېر ښه شاعر دی، پښتونفال او وطنپال شعرونه لیکي، ډېر روماني ډېر ښه غزل لیکي. د هغه یو غزل در سره شریکومه او بیا په هغې باندې یو څو خبرې ملګري لږ په غور واورئ. غزل دی چې راته قدم په قدم جوړ ازغي ازغي حالات دي، راته قدم په قدم جوړ ازغي ازغي حالات دي، لیونی کېږم څه داسې لیوني حالات دي، او د پیرغونیت خلاف اواز مې کړی ځای را سره، د پیرغونیت خلاف اواز مې کړی ځای را سره، مړه به شی ماته خو جوړ شوي د مرګي حالات دي، او تا چې سپارلی یم زه د بیلتانه سیلی ته، تا چې سپارلی یم زه د بیلتانه سیلی ته، د هغې ورځې نه مې بل شان د زړګي حالات دي، او د محبت د عقیدې نه منکرو خلکو، د محبت د عقیدې نه منکرو خلکو، ستاسو په ذهن خواره اوس هم د ماضي حالات دي، او دلته د امن جنازې ته مونږ دعا کړې ده، وطن ته مه راځئ جانانه لا جنګي حالات دي، او رښتیا ویل دلته د پیر مذهب کنزل دی غازي، رښتیا ویل دلته د پیر مذهب کنزل دی غازي، د یارې هر سړی دا وایي چې صحیح حالات دي. ډیره مننه د غزل اوریدو. دا یو کوشش ما شروع کړی دی د خپل یوټیوب د چینل نه، د خپلو ملګرو کوم شاعران ملګري چې شعر لیکي، غزل لیکي، یا د مسافرۍ د وجې یا د بل څه مصروفیاتو د وجې هغوی په سوشل میډیا باندې غزل څوک نه پیژني، هغه شاعر ملګری څوک نه پیژني. نو زما دا کوشش دی چې زه هغه ملګري د خپل چینل په ترو په خپل اواز، یا هغه ملګري که خپله ویډیو ما ته راسین کوي، به د سکرین به تاسو ته زما د وټساپ نمبر د رابطې نمبر راځي، په دې نمبر باندې خپل ویډیو را لیږلی شئ، خپل غزل په لیکلو کې راولیږئ، خپل تصویر ورسره راولیږئ او خپل نوم د کلي نوم. نو انشاءالله زما کوشش دا دی چې تاسو د دې خپل چینل په ترو د دې په وساطت سره د دې کم ملګري چې زما سره په دې چینل کې ټچ دي، ما ګوري او زما په دې چینل هغوی ریګولر کمنټس هم کوي. نو انشاءالله زما کوشش دا دی چې هغه ملګري، هغه ورک لالونه د پښتو ادب، هغه شاعران چې کوم شعر لیکي، ښه شعر لیکي او څوک یې پیژني نه، نو انشاءالله زما کوشش دی چې د دې خپل ویورس سره، د دې خپلو پښتنو پښتونخوا د خلکو سره یې معرفي کړمه. ډیره مننه، ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.